بسم الله الرحمن الرحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: يتقارب الزمان ويقبض العلم وتزهر الفتن ويلقى الشح. دا حدیث د دې حاصل داره چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي قیامت ته نږدې دا زمانه به لنډ شي. زمانه به لنډ شي معنی دا ده چې کال به د میاشتې په شانتي شي، زر به تیریږي، او میاشت به د یوې جمعې او د یوې هفتې په مقدار، او هفته او جمعه به په شان د ورځې باندې، او ورځ به په شان د یو ګړۍ باندې تیریږي. او اوس زما عزتمندو تقریبا چې دغه وخت راغلی دی، اخترونه زر زر راځي، روژه زر زر راځي، جمعه څومره زر راځي چې خلک هغې ته حیرانتیا کوي. کله کله وی بیا جمعه راله. او بله د قیامت ته نږدې د قیامت نښه دا ده چې علم به قبض کړلی شي، علم به الله رب العالمین واخلي. خدا علم به داسې نه اخلي چې د خلکو د سینو نه وځي، بلکې علماء کرام به وفات کیږي، څوک به په خپل مرګ باندې او څوک به شهیدان کیږي، لوی لوی علما به ختم شي. او زمونږ استاسو دې زمانه کې دا خبر هم رانږدې شوې ده چې داسې حق پرست عالم، جوور عالم چې تعالی د مسلې حل راوباسي دا ډېر کم ملاویږي. اسی فنوم باندې خو ډېر زیات دی، د مدرسو نه فارغېږي، خو علم حقیقي علم ورسره نه وي. او بل فتنې به ښکاره شي. فتنه ویل کېږي دې ته هغه شی چې د رب العالمین نه انسان اړوي. فتنې دا اوس دا غټې موبایلې هم په فتنه کې راځي. دارنګه هغه تعلیمونه چې مخلوط تعلیمونه د ښځو د سړو شریک ناستي، بله فتنه ده. په دفتر کې سړی او ښځه پردي وي، هغه ناست وي. دارنګه په حاشیه عامه شوله تصویران او بوتان په هر ځای کې لګېدلي دي. د ایمان د خرابوالي ډېر اسباب دي، دا فتنې دي که نه. او بله نښه د قیامت په دې حدیث کې دا ده چې شح بخل به ډېر زیات شي، او بل قتل به ډېر عام شي. قتل بس هغه ځای کې سړی ووجلی شو، هغه ځای کې سړی ووجلی شو، هغه ځای کې پای رنګ شو، سړی ووجه او خبره ختمه. قاتل نه ګیریږي، نو له سزا ورکولی کېږي چې د هغې د وجې نه قتل کم شي، قتلونه به عام شي، علما به وجلی کېږي، عوام به وجلی کېږي، مشران به وجلی کېږي، او پروا هم د خلکو نه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم، او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم: یتقارب الزمان، رانږدې بشي دا زمانه، یعنی زر زر به تیریږي. ويقبض العلم، او قبض بکړلی شي دا علم، قبض بکړلی شي دا علم یعنی وا بغیستلی شي. وتزهر الفتن، او ښکاره بشي فتنې
یعنی هغه کارونه چې د الله رب العالمین نه بندگان اړي. ويلقى الشح او راو بغرزول شي اش په خلکو کې الشح بخل. شح دا معنی منګه کو د بخل، ځکه پښتو د ناقصه ژبه ده. ورنه شح دې ته ویل کېږي چې انسان په خپل باندې د رب العالمین په دین باندې قرباني نه ورکوي، مال نه لګي او کو بلی لګي، نو دایم ځل نه غواړي. دا بخل ادنا اعلی مرتبه ته رسیدلی. ويكسر الحرج او سوا بشي حرج. قالوا صحابه ويل وما الحرج، حرج سشي ده؟ قال ان ويل نبي صلى الله عليه وسلم القتل، دا قتل له قتلنا بعامش. رواه البخاري ومسلم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم او فرمایلی دی نبی صلی الله علیه وسلم والذی زما دی قسمی فغزاد بانی نفسی چی زما دا سابی یده دا غفلاس کی دا لا تذهب الدنیا، نبا ختمیگی دنیا، نبزی دنیا مطلب نبا ختمیگی دنیا، حتی تر اغا وقت پوری یمر الرجل چی تیریگی با یو سڑے علی القبر پا قبر باندی، پیتمرغو نو ورغڑی با، پیتمرغو نو ورغڑی با علیه پری قبر بانی، دفاسا پری قبر ورپیوزی او پری قبر بانی با ورغڑی. ويقول واي بدا سړی یا لیتنی هی افسوس دی ما لرا کنتو چزوی مکان صاحب هذا القبر، فزید خاوند دی قبر او زب دی قبر کی پروت وی. دا به ولی دسی وی دته په دین کې س نقصان رسیدلی، س مصیبتونو او خفګانونو به وته رسیدلی د دین او د عقیده د وجنه. رسول الله وینا نه دا بس دنیوي مصیبتونه، دنیوي د دین د وجنه نه، اسی عام جون به تنگ شوی او مصیبتونه به پریشانې نه وي په کور کې او اختلافات به یو بار او دنه. مقصد دار سکون به ختم شي په اخر زمانه کې، اطمینان به ختم شي، خوشحالیانی به ختم شي. ويقول واي بيا ليتني هي افسوس دي ما لرا كنتو چزوي مكان صاحب هذا القبر، بزيد خاوند دي قبر، وليس به او نبي به پدي سړي باني الدين مصیبت د دین د وجنا، الدين مصیبت د دین د وجنا، مصیبت د دین د وجنا. الا البلاء مگر پریشانین به دنیوی، دنیا د وجنا. الا البلاء مگر پریشانین به دنیا د وجنا، دنیا مصیبتونه به. رواه مسلم. دی کی بل یو معنا شته، توجه وکړه. دا دین عادت ته ملي کیږي، لکه دی حاشیه کې لاندې ویلي دي په دی اوله حاشیه کې زمونږ په دې نسخه کې چې دین عادت ته ویل کیږي. ایندا به دې سړی عادت نه وي چې په خاورو کې ورغړي، د خپل عادت د وجه نه به دا کار نه کوي، بلکې د مصیبتونو د وجه نه به داسې کار کوي، رغړي به درغختل به عادت نه یګني په خاورو کې. وليس به الدین او نه به په د باندې عادت درغختل، الا البلاء مگر مصیبتونو غمونه به. دې زبانی بسته